تازه او مهم خبر د پاکستان دفاع وزیر طالبانو را سره منلي وه چې زموږ مخالف عناصر به له ډیورنډ کرښې لرې کوي. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې یو ځل بیا افغان طالبان تورن کړي چې پاکستانی طالبانو ته رسمي پناه ورکړي او د میلمنو په توګه یې له ځان سره ساتي. هغه چې د تیر کال فبروري کابل ته سفر کړی و وایي هغه مهال ورسره افغان طالبانو منلې وه چې زموږ لخوا نښه شوي خلک به د ډیورنډ کرښې له شاوخوا څخه نورو ځایونو ته انتقالوي، خو په وینا یې چې تر اوسه دغه کار نه دی شوی. که موږ طالبانو ته د دې کار لپاره پیسې هم ورکړو هغوی دا تضمین نشي راکولی چې په پاکستان کې به څوک بریدونه نه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هماغه شخص دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د لاسلیک په ورځ یې د ملا برادر او مایک پامپیو ګډ عکس سره یو ځای په خپل ټویټر ولیکل: که تاسو طاقت لرئ موږ خدای لرو. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شمشه ویډیو تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې ښه وخت.